नसीब में तबाह कड़ो हाय नसीबा जालिम नसीबा. نه بچی زه انکار نه کوم خو زما لور دغه و چې زه خانانو کې واده نه کوم او ما مې سره ژبه کړې ده نو خو د پلار راوستو او ته یې راوستې بچي نو اوس زه خپلې لور خوشحالو ته ګورم چې هغه خوشحاله وي زه به خوشحاله یم او چې هغه خفه وي نو چې زه خو پلار یم خامخا به خفه کېږم. کاکا چې د لور دې منل که نه نو بیا به د ژبه نه کوله ژبه او چې اوس د ژبه کړې ده نو سر ته یې ورسو او بیا ته لا کوم پوښتون یي چې ته به د خپلې لور نه تپوس کې چې زه تا د چا په کور کې ورکم. سالاره ته کښېنه کاکا. کاکا د پښتو په معاشره کې وخت تېری او دا ویښته چې سپین شوي دي که نه دا نور نه یې سپین کړي دا د عمر تقاضا ده. تا ژبه کړې ده او د ژبې نه چې څوک رستو کېږي هغه پښتون نه وي. زموږ د پښتو په معاشره کې جرګه کېږي فیصله کېږي هم صرف په ژبه باندې. موږ په ژبه باندې یقین کوو او په دغه ژبه تصدیق هم کوو. او ته چې کومې خبرې کوې د لور په حوالې سره نو دا خبرې درنو پښتنو نه وي. پښتون سړی په خپله د خپلې لور رشته ورکوي. اکې لور هېڅ قسم اجازت ته ضرورت نشته. خان خبرې ټیک ده خو لکه دا خو اسلام کې دي که نه موږ خو مسلمانان یو چې زما د لور اوس فیصله نه ده نو زه څنګه ووایم ټیک ده چې ما غلطي کړې ده زه خپله غلطي منم خان که نه خو تاسو وایه نو زه به جرګه درولم. کاکا موږ هم خلک خبر کړي دي چې دا مې رشته کېدو واله ده. زه خلکو ته څه ویم کاکا زه پښتون هم خبر یم او په دې معاشره کې مې 8 کاله هم تېر کړي دي. څه وشو که بار به تللی یم روایات مې د پښتو نه دي هېر کړی. امیره تا سره همده خبره کړې وه؟ نه دته خو مه ووي دې کور ته لاړه د خپلې لور نه یې تپوس وکړو او د وی چې پلار هم راولېږي. بس کاکا په دغه ځای باندې کلک ودرېږه. زه نه غواړم چې زموږ رشته دی د جوړېدو سره سره خرابه شي او تا ته نقصان ورسي. خان زما غریبۍ ته کنځل مه کوه زه کمزور یم خو د لور نه خو به تپوس کوم که نه چې اوس چې هغه ماته و چې زه خانانو کې واده نه کوم غلطي خو ما کړې دی نو سړی غلطي کاکا 2 ځل مې درته ووي چې خبره دې کړې ده ژبه دې کړې ده په دې کې څه چل دی که تا ته نشې ښکاري که تا ته پوډري ښکاري یا څه بل داسې قسمه دنده که شامل وي ته راته ووایه. نه خان ځمکه او اسمان چې ته یو ځای شوي دي نه دي یو ځای شوي. منم چې تاسو خانان یې او زه ملنګ یم ما خو بچې د لور خوشحالو ته کتل خو چې اوس هغې راته انکار وکړو نو خیر دی ما یو چانس بل راکړې زه دې تپوس کوم. زه به خپله ورشم. کاکا خانان کله چې کله تماچه ټوپک ګرځوي که نه دا صرف دې لپاره نه ګرځوي چې ځمکه نه جایداد مې دی دا به کې پښتو لپاره ګرځوي. او زه نه غواړم چې کاکا دا تماچه دې په هغه ځای کې استعمال شي چې هغه ځای کې د غریب وینه توی شي. که هوښیار په دې خبره پوه شوې آخر دا به کېږي څه زما نو خو د ملي څاروي جوړ شو یو مې رنګ کاږي او بلم. نه ته غم مه کوه بختاور زه چې تر کومې پورې ژوندی یم ته د دې کور امانت یې او خیدر خان څوک دی چې به بار جینکۍ خوښوي او دې کور ته به یې راولي. که خیدر خان 10 ښځې وکړي خو 11 به دی بختاور. ما خپل ورور سره لوس کړی دی خو پته نشته لالا پریشانۍ کې واچولم دی خوا د کور پریشانۍ شي
واخو لالا مې رانه خفه لاړ. اپا ته مه خفه کېږه. بابا به زه واپس رضا کړم. خو خبره د خیدر ده. که خیدر زما نه انکار وکړو زه به ګورې ځان مړ کړم. زه د خیدر سترګو ته چون کوم. ولې به انکار کوي قمقلي؟ ته داسې ناامیدۍ خبرې مه کوه که نه. پکار چې ته ما له دې وخت کې دلاسه راکړې. تا ته پته شته نن سبا چې زه کوم حالاتو سره په جنګ یم په هغې کې ما له دلاسه پکار ده. دې وجې نه خو ته ما پاتې کړې چې ته ما له دلاسه راکړې. که ته همت بیلی نو مال به څوک همت راکوي؟ اپا زه څه وکړم؟ خیدر بیخي زما په لاره نه دی. نه زما سترګو ته ګوري. زما په سترګو کې هغه ته لږ هم مینه نه ښکاري. تا ته پته شته نن چې ته کومه دا نوابي وینې دا ډېر په محنت باندې ما حاصله کړې ده. هغه مشران متل کوي وایي چې یو څیز حاصلې نو ډېر څه به بایلې. ته به دې وخت کې د هېڅ څیز پروا نه کوې چې یا به ستا ویلیو کمه شي. ته صرف په حیدر خان فوکس وکړه چې یا به ته خپل ځان سایډ ته څنګه راولي. ولې نه اپا؟ ځکه خو بابا ته ووایي چې ما د اپا کور ته بوځه. دا بله چته روکه شوه. دې ته چې د کار ووې دا ځان غیب کړي. خو د خادم سره خو به زه خبرې کوم. ته کښېنه زه راځم. ډېره ښه ده. د خادم دا جرت چې زما بابا سره یې بدتمیزي وکړه. خادمه د دې بدتمیزۍ تپوس درنه لازمي کوم. لازمي. امیره دا جینۍ په دې کور کې دی کاکا سره زموږ امانت دی او چې هر کله موږ غواړو دا جینۍ به د دې کور نه په څه ډول کې زموږ کور ته راځي. راځئ. کاکا دا یوسف خان د مزغونه لږ تیز دی چې څه وایي بیا یې کوي. ډولۍ تیاره ساته. بابا مشال بچیم ما نه غلطي شوې ده خو تا خو ورڅه واورېدل که نه. اوس زه څه وکړم چې ما ته خو دې کې اصلاح نه ښکاري. بابا که تاسو غریب نه وې مونږ بې وسه نه وې نو دې خانان له به ما ردي د خبرو جواب ورکړی و. مشال تا خبرې جواب ما هم ورکولی شو خو دا خانان دي بچي هغوی زما خبرې ته غوږ نه ایښوده. څه چې د هغوی مني هغه خبره کوي. ما سره خو د ځان فکر نشته مشال خو زه خو په تا خفه کېږم. که هغه وخت کې تا ما لږ شان تپوس کړی وی نو نن مې دا ورځ نه لیده. څه زما دماغ او کار پرېښوده و سره د تاسو ونه ویلو. هغوی خو به دغه وسلې ګرځي او په دې غون کلي کې بدماشۍ کوي. ما سره د هغوی د خبرو جواب نشته را سره بچې. مشال دې کې زه دې قسم نشم ویلی. اوس دې واده ته غاړه کېږده بچې ته غاړه کېږده ګلې زما هم خیال لاړ شي ستا به هم لاړ شي. ټیک ده بابا چې ستاسو حیا پکې ځي زه به دې رشتې ته غاړه کېږدم بابا. مشال غلطي زما نه شوې دی. خلک د پلار نه معافي غواړي او زه بچي زه به تا نه معافي غواړم.
په تا نه معافي غواړم. نه بابا، معافي به زه تاسو نه غواړم. بابا چې تاسو ما ته په وخت د امیر خان خبره کړې وې نو ما به تاسو ته په هغه موقع انکار کړی، تاسو به ورته انکار کړی. زه څه خبر وم مجیب، کو خبر وې نو ما به دې رشتې ته غاړه نه وای ایښودې. ته چې د کومه مېړه خبرې کوې نو خو ما په دې سترګو هم نه لیدلې چې مړ دی ژوندی دی هېڅ پته نه لګي. خو بچي په خپل قسمت صبر وکړه. بابا په خپل قسمت په زه ډېر صبر وکړم. اوس نه پوهېږم چې خپل قسمت ته وګورم او که ستاسو پښتو ته. مشال د خپل بابا پښتو ته دې وګوره. زه د خانانو د زور نه یم او دا به ستا په قسمت وه، په قسمت پرې وه. ټیک ده بابا چې ستاسو پښتو ده نو بیا به زه ستاسو پښتو سر ته ورسوم او زه به دې رشتې ته غاړه کېږدم. دادا دا ځای دی، راځئ جي. سپین دادا دروازه خو یې بنده ده. خادمه یو خبره مې یاد ساته، په کومه ورځ چې ما سره دوکه وکړه نه هغه ورځ به ستا د ژوند اخري ورځ وي. دا خبره یاد ساته. سپین دادا د څه خبره دوکه؟ یاره چې که تاسو سره ما دوکه کوله ما به تاسو دلته راوستی نو. هغه ښکاره ثبوت دی ګېټه تړلی جي. بیا ټیک ده، راځه بیا به راشو. صحیح ده جي، زه به تاسو خامخا دلته یو پېره بیا راولم. زه به ستاسو ملاقات خامخا دې خلکو سره کوم. راځئ جي. یا الله ستا ډېر شکر ده. څنګه بختاور ښه؟ شکر د الله رحم دی. ته خو په دې رشته باندې ډېره خوشحاله یې. خوشحاله به نه یم، دا خو زما د زړه ارمان و الله پوره کو. خو زه په دې رشته باندې بالکل نه یم خوشحاله. ما ته پته ده څه وړه نه یم، خو دا زما ضد دی چې دې کور ته ستا په نوم راشم او ستا محبت دی هغه جینۍ سره. ګورو به چې زما ضد بې ګټې
او که ستا محبت. زه ګورم بختاور چې دې اسونو په ریس کې دا مقابله څوک ګټي. خو که تا ته پته وي ټول عمر محبت ګټلې ده او نور خلک ناکامه شوي دي. خو تا ته پته ده دا دور د محبت نه د پیسې دی. ما چې کله هم ضد کړی دی نو ما همیشه پوره کړی دی که هغه په هر حال کې. هماغه د شاکر خان لور وختې که نه چې په هر ځای کې دی پیسې ته سوچ دی. دی که د شاکر څه خبره ده تا خو پخپله ووایې که نه چې دا د اسونو ریس دی چې څوک به یې مخکې ګټي. خو تا ته پته نشته چې هغه اس ریس ګټي چې کم صحتمند دي خرچه پې شوي خو خوراکو ته ملاویږي. چې کم کمزورې اس دي همیشه شاته پاتې کېږي. چې په اس باندې خو خوراکو کې نو ریس به وګټي. خوراک په څه کېږي؟ پیسه باندې. خو دغه ځای کې ته غلط دی. کو هغه اس تا سره وفاداري ونه کړي او بې وفا شي هغه باندې تا ډېرې خرچې هم کړي کیدای شي چې هغه په هغه ریس کې درز وخوري. دا ستا سوچ دی چې اس په خېټه موړي نو د مالک هر خبره مني. همیشه کمزورې اس خپل مالک هم خوري ځکه چې هغه ته څه ملاویږي نه. بختاور کم زناور چې د په خېټه موړ که هغه زناور تا د تګ نوښ که. خو چې کم زناور نهر وي نهر دی به منډه تیزه وایي. خیدره که ته هر څه ووایې خو ستا نایبه هم زه جوړېږم او انشاءالله ډېره زر به جوړه شم. ستا محبت خو به نیمګړی پاتې شي. بختاور زه تا ته اوس هم وایم ځان له ټیم مه ضایع کوه. نن سبا ټیم ډېر قیمتي دی. خپل ژوند مه غر کوه. تا سره اوس هم ټایم شته. ته ځان له د خپل ژوند فیصله په خپله باندې کولی شي. او زما ژوند د فقیرۍ دی د ملنګۍ دی. دې فقیر سره به ته ټایم تیر نه کړې. که ستا ژوند د فقیرۍ دی خو که د ملنګۍ دی راځه موږ به همدې حویلې ته که نه. خو دا زما د زړه ډېر غټ ارمان دی. دا فیصله ما په خپله باندې کړې ده که زه ناوې جوړېږم صرف ستا به جوړېږم. محل ته خو ته اوس هم راغلی ولاړی پکې او زه غواړم ته څوک پردی نه زما د ماما لورې ته هر ټیم دلته راتلی شي بلکې د ټول عمر دپاره راشه. خو بختاور زما په محبت کې منځ له مه راځه. دا خبره یاد ساته. منځ ته ځه نه. زما او ستا منځ ته هغه جنۍ راغلې ده. د هغې یو کار څه دی یو غریبه جنۍ ده او ته به یې دې حویلې ته راولي. هېڅکله مې په دا حویلې سود نه شي. د دې مالکه خو به صرف زه جوړېږم. زه که هغه راځي خو په یو شرط چې د دې کور نوکره به وي. بختاور
زه به هغې غریبې جینۍ دپاره خپله جونګړه جوړه کړم د غریبۍ جونګړه به وله جوړه کړم کیدای شي زه دې محل ته رام نه ولم کو زما مور او پلار ومنل بیا ټیک ده خو که هغوی ماته انکار وکړو نو ته خو به د دې حویلې مېرمنده جوړه شي خو د دې زړه مېرمنده نشي جوړېدی دا یاد ساته چې دې حویلې ته راشم په مزه مزه به ستا په زړه کې م ځای پیدا کړم خو هغه جینۍ به دې حویلې ته رانه ولم چې تر څو زه ژوندی یم په دې حویلې به زما راځي